په دغه سرنګو کې دننه موږ ګرځېدل نو باور وکړئ زړه ته دومره زیات سکون راغلی. د قرآن دغه کلمات آیاتونه چې سترګو ته ښکاره سولو زړه ته یو عجبه رڼا راکړه. داسې ښکاره کېدل لکه دا یوازې یو سرنګ نه دی بلکې د ایمان، سکون او برکت خزانه ده. دلته په دې ځای کې یو کارکوونکی چې اجمل نومیده هغه څخه مې د دغه جبل نور د تاریخ پوښتنه وکړه. دا جبل نور القرآن 1992 کې جوړ شوی دی. د دې مقصد او مطلب دا دی چې ګرد دنیا سره، پوره پاکستان سره، پوره بلوچستان سره چې دلته دغه شهید او ضعیف او راسي جمع سي، نو دا جوړ کړی دغه مقصد او مطلب ده. بیا د دې ځای څخه چیرې ځي؟ د دې ځای دا دغلته پراته دی. دا یو سرنګ نه دی. دا کوم سرنګ چې موږ ولاړو د دې لومړی 2.5 کیلومتر ده. دا داسې مخ ته ښه ډېره تللې مخ ته دا خواته دی. دا چې حالات ته وایي چې څه بند کړی دی نو داسې دی. تقریبا کم و بیش دا ټایم جبل نور القرآن 2.5 کروڑ نسخو څخه زیات سمبال کړي دي. او د دې علاوه د دې سرنګ علاوه بعد چې کوم سرنګان دي 35 سے 36 سرنګان دي. په هغه کې دوه باندې اوس کار سټارټ دی او نور چې د یو ډکیږي، نور چې د ډک سو هغه سیل سو بند سو. دا ایډیا چا راوستلې ده؟ دا اول کار چا شو؟ 1992 کې دوه ورونه حاجي عبدالرشید لیړي او حاجي عبدالصمد لیړي نو بلوچستان دي. نو هغه دواړه ورونو فی سبیل الله د الله رضا لپاره اوس هم چې دلته کوم کارونه کیږي هغه فی سبیل الله اپنی مدد آپ کې دا هغو خاندان یې کوي، هغه خاندان یې کوي یا اپنی مدد آپ یو داسې یو دغه راسي. د اوس په دې کې داسې یو زوړ تاریخي قرآن مجید ته موږ ته راشوی سي چې پروت تاریخي خو ګرد هلته دی. تاریخي خو که ستا په علم کې که نه 21 جنوري شب دلته څه غله را ورته وایه که څنګه څه ورته وایه هغه راغلل هغه اول سره هغه اخر سره پورې څو چې هغه تاریخ قرآن شریفانو په هغې باندې داسې تفصیل لیکلی دغه لیکلی فلانه لیکایي کړې ده د دونه کاله مخکې هغه یې ګرده بیول. ستا په اندازه دا به د څو کالو ده؟ دا تقریبا دا اوس ګوره د دې اندازه د قرآن شریف اول چې به په لاس کوم لیکلی کېدی نو هغه به چې دی کاتب خپل نوم او سن تحریر کوي. نو دا اوس چې ته عالم ته ښکاره کې دغه مطابق دا کم از کم دا د لاس لیکایي ده د کاغذ سره اندازه کول کېږي چې د کاغذ څونه زوړ دی. نو دا تقریبا 250 کال زوړ دی.